کابل ښار کې ډیری ودانۍ په معیاري توګه او د پرمختللو اسانتیاو لرلو سره جوړیږي. ډیری سوداګریز مارکیټونه، د ودونو تالارونه، هوټلونه او نورې ودانۍ په وروستیو کلونو کې کابل ښار کې د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره جوړې شوي دي چې هر ډول پرمختللې اسانتیاوې لري. دا د کابل ښار د خیرخانې سیمه کې د ودونو یو عصري هوټل دی چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د هوټلونو په شان جوړ شوی او هر ډول اسانتیاوې لري. هتل ها در کل در افغانستان و همین کابل لیول بندی شدن که درجه اول و دوم و سوم است که هتل ما الحمدلله در درجه ثانی یا هم اول قرار داره. صاحب خارج از کشور هم اگر دوستا و بیننده ها هتل ها یا محافل های عروسی را برگزار کرده باشن و دیده باشن، هتل ما هم کم از او و حاری از او نیست. صاحب سالنش هم علیده که به اسم گلخانه، سپیدار، مرمرین، بلورین و شاهی است. ورودی هر کدامش علیده است. تفریحگاه های منظم، عروسخانه، نکاحخانه های منظم در خدمت همشهریان عزیز قرار داریم. طوری که همه دوستان در جریان موضوعات افغانستان هستن، ما گسترده های فرمایش هایی که از سطح بین المللی خارجی و داخلی که داریم، انشالله که به خواهش و به فرمایش دوستایی که از خارج میان زیاد ما فرمایش های خارجی هم داریم اینجا تشریف بیارن و ما فرمایش و دیزاین دیکور از به سطح جهانی بین المللی ما کار میکنیم. انشالله دوستا شاهد است، میتونن از موضوعات فیلمسازی و فیلم برداری و دیزاین دیکور هتل ما عکس برداری هم کنن. شما هم تشریف آوردید، تشکر. دیگه انشالله ما در خدمت هستیم. انشالله به هر سطحی که بخواهی هتل هر به فرمایش شما انشالله پاسخ میدیم. دا یادونې وړ ده چې د کابل ښار په سمسورتیا او بڼه کې ورځ تر بلې مثبت پرمختګونه او بدلونونه رامنځته کیږي. ډیری لوړپوړیزې ودانۍ او نور تاسیسات په معیاري توګه او ښکلې بڼه جوړ شوي دي چې د کابل ښار په نظم او ښکلا کې د پام وړ بدلون ورسره رامنځته شوی دی.